د مینې اور باندې بل لیتا ته څه پته ده جانانه سوې مې ګوګل لیتا ته څه پته ده په لوپټه کې تور اور بل لک شان زی ورکوا دلته هر یو په زړه کې غل لیتا ته څه پته ده دان غریب په لوګو تور جانان مې داسې ښکاري پروت په هیرو کې لکه ګل لیتا ته څه پته ده زما په سر یې نن رقیب لدا جواب ورکوو هغه زما د لارې من لیتا ته څه پته ده او پتا مین دی خو په خوله باندې اظهار نه کوي سالار پچا پسې پاگل لیتا ته څه پته ده السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه وي قدرمنو د سالار ټي وي مرکه نن سوات منګورې ته راغلې ده او دلته د یو داسې مستند شخصیت سره په سنګوټه نومې کلي کې زموږ ملاقات وشو ښاغلي اماد الله اماد صاحب د سالار ټي وي میلمه دی دوی د پښتو د باره ډیر زیات خدمات دي ډیر زیات هلې ځلې دي دلته د پښتو باره کې دوی خپله یو غونډه هم کیږي د رڼا پښتو ادبي ټولنې یو غړی هم دی راځئ ملګرو چې اماد الله اماد ته په خپل پروګرام کې ډیره زیاته مینه او هرکلی و اماد الله اماد سلامونه او نیکې هیلې وعلیکم سلام صالح صاحب ډیره زیاته مننه او دا یو شعر درته وایم چې منصوره دغه ټول خلوص د یارانو ګني ما سره څه دي چې یاران ورپسې ماله راځي نو ډیره زیاته مننه کوم سالار صاحب چې د هغه ځای نه راغلی موږ له مو وخت راکوئ خپل سالار ټي وي کې ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه اماد الله د سالار ټي وي کتونکو سره خپل داسې مختصر غونډه کې پیژنګلو کې نوم مې اماد دی او په فرست ایئر کې سبق وایم جانجیب کالج کې وس نن سبا یم د میډیکل سبق وایم سوات سنګوټه کې پاتې کیږي او ادبي تعلق یو د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات سره دی د هغې رابطه سکرتر هم یم بس ډېر مننه صحیح او اماد الله اماد زما په خیال چې ستا دپاره د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې تاسو سره په کالج کې په جانزیب کالج کې ارمان هم ستاسو سره سټوډنټ دی ستاسو ملګری دی ستاسو کولیګ دی د دوی نه به هم تاسو ډېرې زده کړې کړي اماد الله اماد دا راته هم زیاته کړي چې په شاعرۍ کې څوک استاد لرئ که نه او تاسو د شاعري کله نه شروع کړې شاعري خو مې ما د 2017 نه شروع کړې ده د استاد خبر ده نو ما ډېر استادان نه زده کړې کړي دي خو البته کوم چې زما نه شاته ناست دی د دوی نه د ارمان نه مې هم ډېره زیاته زده کړه کړې ده او وستې هم کوم که څه هر څه نو دوی راته هم کوي نور استادان مې هم شته داسې ډېر دي صحیح زه خو هم داسې کار کوو زموږ د مسافر ملګري اکثر بیا په ډېرو خبرو تنګېږي شعرونه راته ډېر ووایي هغې نه پس په بیا خبرو ته راځو ولې نه سالار صاحب دغه څه شعرونه چې د غزل نه مخکې په خزان ژوند مې پسرلی راځي په خزان ژوند مې پسرلی راځي کله چې څنګ ته مې لالی راځي بیا به جړه نه کوي هغه جینۍ بیا به جړه نه کوي هغه جینۍ بس ورته ووایي چې دی راځي بیا به جړه نه کوي هغه جینۍ بس ورته ووایي چې دی راځي د پوري بام په تماشه ولاړ وي هره ورځ دلته یو سړی راځي ډېره مننه غزل درته وایم چې د خیال د دایرې نه چې بهر سړی راوځي د خیال د دایرې نه چې بهر سړی راوځي رڼا شي د تیارې نه چې بهر سړی راوځي او د وهم او ګمان اندېښنې ټولې ورپسې شي د وهم او ګمان اندېښنې ټولې ورپسې شي د کور له دروازې نه چې بهر سړی راوځي د وهم او ګمان اندېښنې ټولې ورپسې شي د کور له دروازې نه چې بهر سړی راوځي قسم دی چې له د زندګۍ په باب له پوه شي قسم دی چې له د زندګۍ په باب له پوه شي د سختې مرحلې نه چې بهر سړی راوځي د سترګو خوبلولو عکس یې سترګو کې ښکارېږي د سترګو خوبلولو عکس یې سترګو کې ښکارېږي د زړه د آینې نه چې بهر سړی راوځي او اماده خدای خبر خو په رښتیا ویلو سر شي اماده خدای خبر خو په رښتیا ویلو سر شي اماده مې کدې نه چې بهر سړی راوځي دا راته هم زیاته کې چې کله تاسو یو غزل ولیکئ نو اصلاح د چا نه اخلئ او که نه او دویم سوال مې دا دی چې کم داسې ادبي غونډه شته چې ستاسو سره اړیکې وي بالکل د اصلاح نه بغیر چونکې
زما په سود هم نه کیږي بلکې بیخي اصلاح پې کوو او د اصلاح نه پس بیا زه نور ځایونو کې وایم او بل د ټولنې خبره نو زه د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد سره تعلق ساتم او رابطه سکتر پکې هم یم او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې تاسو سره ستاسو صدر صاحب هم ناست دی. بالکل زموږ صدر صاحب هم دلته راغلی دی. د رڼا پښتو ادبي ټولنې سواد صدر هم زموږ سره دلته ناست دی. د درمان او سټیج سیکرټري زموږ سره د لوهار ناست دی او دا شاده زما رور ناست دی. صحیح. نور بس شامل وي سالار ټي وي یو غزل به بل هم د هغې نه مخکې یو دوه شعرونه چې بیخي حال باندې لا پوهه نه شوم بیخي حال باندې لا پوهه نه شوم د ښکلو چال باندې لا پوهه نه شوم او تا چې په سترګو کې و کړی مانه تا چې په سترګو کې و کړی مانه په هغې سوال باندې لا پوهه نه شوم تا چې په سترګو کې و کړی مانه په هغې سوال باندې لا پوهه نه شوم پوره شپېته کاله ژوندون مې وکړو پوره شپېته کاله ژوندون مې وکړو خو یو کال باندې لا پوهه نه شوم او بس غزل ته راځم چې څه بې اختیاره مې په زړه باندې درزا راځي څه بې اختیاره مې په زړه باندې درزا راځي چې ستا په خوله باندې جانانه نوم زما راځي بلها موده وشوه چې زړه له مې دوکه ورکوم بلها موده وشوه چې زړه له مې دوکه ورکوم نن کرا نشي خو سبا به خامخا راځي او دا ستا ورک شوی عکس ګورمه کمره لټوم دا ستا ورک شوی عکس ګورمه کمره لټوم نری نری زړه مې خوږیږي هم ژړا راځي دا ستا ورک شوی عکس ګورمه کمره لټوم نری نری زړه مې خوږیږي هم ژړا راځي او د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی دی د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی دی هغه ته ووایه چې کور د کینې دا راځي د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی دی هغه ته ووایه چې کور د کینې دا راځي ډېره مننه د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی دی هغه ته ووایه چې کور د کینې دا راځي او هسې ابس درنه تېرېږي پام کوئ ما ده هسې ابس درنه تېرېږي پام کوئ ما ده ځواني چې لاړه شي نو بېرته کله بیا راځي ډېره مننه سالار صاحب. او دا راته هم زیاته کې چې د غزل نه علاوه په نظم هم کار کړی دی که نه؟ نظم مو دومره نه دی لیکلی البته خو غزل مې هم لږ ډېر لیکلی دي خو نظم مې داسې خاص نه دی لیکلی. صحیح. حماد الله اماد صاحب هغه یو غزل سره پروګرام کې شامل کړي چې ستاسو د زړه نه خوښ وي. اکثر شاعر داسې کوي چې یو غزل ډېر زیات خوښ وي نو هغه ځان سره په تنهایۍ کې ځان سره وایي که نه نو کوم داسې کلام شته چې ستاسو د زړه نه خوښ وي؟ دغه یو کلام ډېر خوښ دی البته ده خو به اورېدلی خو ستاسو مینهوال ده به نه وی چې تر کومې مې لیدلی یار کوڅه کې چې تر کومې مې لیدلی یار کوڅه کې تر هغې ورته ولاړ یم دروازه کې بې خیالۍ کې مې هم نه وځي له خیاله بې خیالۍ کې مې هم نه وځي له خیاله ځکه جاړم درپسې په نیمه شپه کې او ساقي وایي که یو څوک پرې درنه هیر شي ساقي وایي که یو څوک پرې درنه هیر شي راشه اوس که یو پیالی په میخانه کې او دا خو غم دی چې همیش مې په زړه پروت وي دا خو غم دی چې همیش مې په زړه پروت وي خوشحالي خو بس تېرېږي یو لمحه کې او دا ایمان چې مین شوی دی یارانو دا ایمان چې مین شوی دی یارانو هېڅ مزه یې پاتې نه شوه ژوندانه کې ډېره مننه. اماد صاحب په اخره کې راته یو غزل بل هم شامل کې او بیا به د خیره دغه سامان راټولو او زو به هغه پېښور سره ده نو بل کم کلام کوي هغه هم راسره شامل کې پروګرام. بالکل سالار صاحب یو غزل درته بل وایم چې بس بې نوا درنه راغلی یم ملګري غوښتنه هم کوي او بالکل ستاسو په دې سالار ټي وي پرې شیشه به هم یو پیر بیا هم وایم چې بس بې نوا درنه راغلی یم یاره چې خواله دې درغلی یم هغه چې ما په اوږو ګرځول هغه چې ما په اوږو ګرځول هم هغې خلکو غورځولی یم ځینو نوڼۍ راکړې خوله کې همیش او ځینو تمه کې ساتلی یم ځینو نوڼۍ راکړې خوله کې همیش او ځینو تمه کې ساتلی یم او په ما ایمات د هر چا زړه خوږېږي
په مایمات د هر چا زړه خوږیږي وخته تا داسې زورولی یم ډېره مننه. په اخر کې د سالا ټي وي مینوالو لپاره کم داسې مهم پیغام وي نو هغه هم راسره شامل کړي. مشران خو موږ ته پیغام راکوي خو موږ زه به خپل کشرانو همزولو ته به دغه ووایم چې ځان د خپل سبق دي وایي او د نشو تماشو نه دې ځان لرې ساتي او خاص طور د خپل مور و پلار خدمت دې کوي د هغو خیال دې ساتي. بس ډېره مننه. ډېره زیاته مننه عماد صاحب. تاسو هم لکه بهرحال سوات ته راغلې عماد نو مرکه وکړه نورو ملګرو نه مو وکړه خو تاسو چې سوات ته راغلې نو څه احساسوئ؟ یاره زه چې کله کراچۍ کې وم نو هلته زما یو ملګری و هغه د سوات و هغه به دا جو ټکې ډېر وی که نه نو هغه به ما ته وایي چې یاره تاسو دا روکي ډېر وایي د چارسدې او د پېښور که نه نو دا ټکې په ما ښه لګي او ما به ورته وایي چې یاره دا جو ټکې په ما ښه لګي. نو پرونه راسي زه چې کم ملګرو سره میلاو شوم ډېر مینه ناک خلک دي. سراج لاله خواله تلي و ډېره زیاته مینه راکړه ټول ملګري. یو خو د دې ځای د موسم نه ډېر متاثر یم چې کله نور شي کله وریځ شي لکه پته نه لګي چې کله باران شي یو خدا خبره ده بل د خلک چې څومره مینه کوي یو بل سره او هغه زمانہ زمونږ علاقو کې تللی ده چې یاران دوستان کینی سره یو شي او شپې تېروي هغه ډېرې مخکینۍ خبرې خو دلته هغه روایت اوس هم برقرار دی اوس هم خلک د یار دوست ځای ته ځي شپې ورسره کوي دا ډېر ښه خبره ده. او باقي د سوات متعلق به دغه یو به وړمه چې خلک یې ښکلي دي او الله پاک حسن ورکړی دی ځمکې له ډېر حسن ورکړی دی او مینه ناک خلک دي بس دغه به وایم ټیک ده او د جو نه ډېر متاثر یم ملګرو دا د سالا ټي وي نننۍ مرکه تر د بلې مرکې هم په الله باندې سپارم. سید سالار له ورکړي اجازت د لوی الله په امان. شاعرانو کې کوم شعر دی؟ نه مانا که شاید لاس پود اخلاق مروی نه کس پروان جنې شک مکوي دیخوا کینه په دې کې وکړي سور جګټ نو چاله دی موبایلونه سایلنت سلام هاي ما وسیم دې ډېر ښکلې انټرویو وکړه یا دا حالي زلي دا به بیا مو انا ډېر زیات خدمات دي ولې نه مې دي دا مسجونه دې کوي د خدمت نه څه وته ها اوس ریکارډینګ شروع دی او د استاد خبره نو ما د تاسو بیا دې چې موبایل پرته دی موبایل پرته دی او خپل څه کې ما د ایمیل لا غوښتل دا غو شروع انا بقى بيها راوسته او ارشاد وای نور راتم سو وای څه ده غزل بلشته کنه واه دا خبره شاده به کې مینوال دا شاده به کې زما رور دی دا هم به کې سو يهودا ورګل دا پکې وای زموږ د واو د بار راولو کنه او بلها مودوش و چې زړه لمې دوکه ورکوم بیا دا مو ورسره